एक्सरसाइज 1.2 کې क्वेश्चन नंबर 10 به ان شاء الله क्वेश्चन नंबर 1 کې پارت نمبر 10 د دې سولف کولو کوشش وکړو. پارت نمبر 10 ته ته وګورئ نو دا د نورو نه لږ مختلف دی. هغه په دې سنس کې چې هغه کې به موږ سره ویریبل څه کوو ایز ا بیس پو، مطلب دا دی چې موږ سره به هغه ax سکویر پلس bx پلس c ایکول ټو 0 داسې پام کې به و، یعنی بیس کې به موږ سره هغه ویریبل راته چې د کوم ویلیو پاینټ کول به زموږ نه هغه ریکوایرډ و. په دې کې یو چینجز دا کړ دی چې هغه ویریبل خېجولی دی پاور ته، لکه دې ځای کې وګوره 3 پاور x دی که نه، نو دې ته موږ وایو بیس او د پاس ته x ته څه وایو ایکسپوننټ پاور یا انډکس چې څه ورته ته نوم اخیستی شي هغه اخله. نو په دې کې دا چینجز یې کړی دی. دغه شانتې پارت نمبر 11 ته وګوره او 12 ته وګوره، نو سیم هم دغه طریقې کړی ده که نه، ویریبل یې څه ته خېجولی دی پاور ته. نو دې کې دا چینجز یې کړي دي. راځو تیورۍ طرف ته چې تیوري موږ سره څه وایي. که ټایپ نمبر 4 والا موږ تیوري لږه ریډ کړو نو موږ ته دا وایي چې equations that involve the term of the palm a power x where a is greater than 0 and not equal to 1 are called exponent equation. داسې قسم equations ته موږ څه وایو exponent equations وایو. اوس د دې نه به موږ quadratic equation جوړو په څه طریقه باندې. اوس هغه څنګه؟ نو راځو د اگزامپل کې وګورو. دې کې موږ سره دی 4 into 2 power 2x minus 10 into 2 power x plus 4 equal to 0. د equation چې دی نو د ویریبل والا ټرم چې دی په هغې کې 2 power x جدا جدا کړی دی او بیا یې د y سبسوس کړی دی، equation کې سبسټیټیوټ کړی دی، اخره کې سلوشن پاینټ کړی ده د y دپاره، او بیا چې دی د هغې نه بعد دی د واپس پوټک په ذریعه باندې سلوشن پاینټ کړی دی. اوس که زه راشم د خپل ایکویشن طرف ته نو 10 نمبر سلوشن چې وکړو انشاءالله ته په دې باندې ښه پوه شي. سلوشن سټارټ کوم زه، نو 3 پاور 2x دی. ګوره دې ځای کې موږ سره څه دي 3 پاور x دی، نو زه به دا 3 پاور 2x دا جدا جدا کړم. ګوره دا 3 پاور 2 انټو 3 پاور x لیکلی شم؟ نه دا نشم لیکلی. ولې؟ د دې وجه دا ده چې کله موږ سره بیسونه سیم وي که نه نو دا پاورونه ایډ کېږي، پوه شوې؟ نو دې ځای کې دا طریقه به نه کوې. دا مې د دې ځای لپاره ځکه وکړه چې همته دوکه پې نه شي. نو 3 پاور x به جدا ولیکم او ایز ا هول به پې څه ولیکم 2 minus 10 into 3 power x plus 9 equal to 0. Let y is equal to 3 power x. د y برابر به واخلو، دا به شي موږ سره y سکویر minus 10y plus 9 equal to 0. په کوم باندې سولف کولی شم ایزیلی؟ 9 1 ځه 9 به شي، نو د 10 نه دوه انسې جوړول چې ملټیپلیکیشن 9 راځي، نو به شي موږ سره minus 9y minus y plus 9 equal to 0 به شي. اوس د دې نه بعد چې کوم سټیپس دي نو هغه خو ډېر سمپل او ایزي دي. څه به شي ورپسې y به ترې کامن کو نو y minus 9 به شي، minus 1 ترې کامن کړم که پلس 1 minus 1 زبردست. وجه دا ده چې minus 9 موږ سره راشي. دواړو ټرمز کې څه کامن دي y minus 9. وګوره په دې ټرم کې او په دې ټرم کې y minus 9 دواړو کې کامن دی. پاتې څه شو y minus 1، دا y پاتې شو او دا minus 1 پاتې شو، equal to 0 به شي. either موږ سره y minus 9 د 0 برابر دی یا y minus 1 موږ سره د 0 برابر دی. اوس دې نه بعد چې دی موږ به سمپلیفیکیشن وکړو نو y موږ سره د 9 برابر شو او y پلس 1 برابر شو. زموږ د ریکوایرډ ویلیو وا د 3 پاور x لپاره ویلیو، نو دې ځای کې به ولیکو چې بټ y از ایکول ټو 3 پاور x. پوټینګ به وکړو نو 3 پاور x به د 1 برابر شي او د 9 برابر به شي. بیسونه به سیم کم نو 3 سکویر لیکلی شم، دغه شانتې 3 پاور x از ایکول ټو 1
نو دا داسې لیکلی شم 3 پاور 0 any نمبر باندې چې پاور 0 والی هغې نه څه راځي 1 دا څنګه راځي نو ګوره اگزامپل سره دی پوه یم x پاور 4 دی ډیوایډډ بای x پاور 4 دی که زه دا ډیویژن نه پاس وخېږم نو د دې نه موږ سره څه راځي x پاور 4 ماینس 4 به شي که نه ښه ډیویژن چې زه دې وکړم نو کینسل کېږي 1 ترې نه راځي که نه او دې طرف نه څه راځي x پاور 0 نو ګوره x پاور 0 د څه برابر شو 1 په دې باندې ته پوه شوې 3 پاور x is equal to 3 پاور 2 نو دې ځای کې به موږ سره بیسونه سیم وي که نه دا به کله ایکولي چې کله موږ سره پاور سیم وي نو موږ سره x یا به 2 برابري یا x به 0 برابري دا خو ښه زمونږ سلوشن سیټ په میتھډ باندې به ته څه نه څه پوه شوی نور سلوشن کې د دې څه شته دی نه پارټ نمبر 11 12 ته راتاویږو نو سلوشن کې به څه شي موږ سره 3 پاور 2x پلس 1 اوس دې ته خیال وکړه دې کې لږونته کې لکار شته 3 پاور x پلس 1 ایکول ټو 0 دی 3 پاور x چې پکې جوړوم نو دې ځای کې به څه وکړم دا جدا جدا به کړو که نه نو دې نه بعد سټپ کې به ما سره شي 3 انټو 3 پاور 2x په خپل ځای راغی ملټیپلای 3 لیکلی شم پلس 1 په ځای باندې پاور 1 دی که نه نو بیسونه سیم دی نو پاورونه به 8 شي ماینس 10.3 پاور x پلس 1 ایکول ټو 0 به شي 3 3 چې ملټیپلای شي 9 به ترې راشي او دا داسې لیکلی شم 3 پاور x هول سکویر minus 10 into 3 power x plus 1 equal to 0 به شي let y is equal to 3 power x به شي 9y square به شي minus 10y plus 1 equal to 0 به شي 9 1 د تیر equation په شان دی که نه دی موږ له څه کول دی 9y square دی 9y به شي minus y به شي plus 1 equal to 0 به شي څه ترې کامن کړم 9 او y دواړه کامن کېږي دا به څه شي پاتې شي y minus 1 minus 1 به ترې کامن کړو دا به څه شي y minus 1 equal to 0 په دې خو پوهېږي که نه دا ماینس ساین ولې بدل شو او بله قسمه ذهن ته خو دې څه شبهه نه راځي بیا هم که راځي نو تپوس کو ښه 9y minus 1 به شي او y minus 1 دا به په خپل ځای باندې راکته کړو ولې چې کامن دی که نه دې نه بعد به شي موږ سره either 9y minus 1 equal to 0 or y minus 1 equal to 0 که چېرې 9y minus 1 موږ سره د 0 برابري نو y به موږ سره د 1 over 9 برابري او y به د 1 برابري اوس دې نه بعد چې سمپلیفیکیشن وکړو نو یې کې به څه شي د x ویلیو به فایند کوو که نه زمونږ y بټ y دا به ورته ولیکي بټ y is equal to 3 power x نو دې کې به پوټینګ وکړو نو دا به شي موږ سره 3 power x is equal to 1 over 9 او دا بل به څه شي 3 power x is equal to 1 1 over 9 دی که نه دې سره به څه کوو ذهن ته دې څه راځي آفرین 1 over 3 سکویر به شي 3 power x is equal to 1 over 3 سکویر به شي اوس چې ډینومینیټر نه نیومریټر بوزم نو څه به شي نو دا به شي 3 power x is equal to 3 power minus 2 به شي بیسونه سیم دي که نه نو موږ سره به پاورونه څه شي equal به شي دې ځای به ورته لیکي ښه since bases are equal so the powers یا exponents یا index will also be equal دغه شانتي y is equal to 3 power x is equal to 1 دې له څه وکړو 3 power x is equal to 3 power 0 3 power 0 any number power چې 0 اخلو هغې نه څه راځي نو x is equal to 0 شو ځکه که چېرې x په ځای موږ 0 نه لګو نو بیا دا نه ایکول کېږي ښه نو سلوشن سیټ به زموږ څه شي -2 0 دغه شانتي پارټ نمبر 11 چې دی دا سوري 12 هغه خو زما په خیال ښه آسان دی څه مشکل پکې شته دی نه خو یو نظر به پې تیر کو هغه ته خپله هم سولف کولی شي میتھډ باندې ځان پویه کوو 5 پاور x پلس 1 دی پلس 5 پاور 2 ماینس x دی از ایکول ټو 126 دی اوس څه به وکړو ګوره اول به یو بیس واخلو یو ویریبل والا که نه
نو دا 5 پاور x پلس 1 چې جدا کوم څه به شي 5 پاور x هول پاور 1 والم که ملټیپلای 5 پاور 1 شاباس پلس 5 پاور 2 ملټیپلای 5 پاور minus x is equal to 126 بشي زبردست. اوس په دې نه بعد چې دی نو موږ سره 5 شي مخکې رسو به یې کوم 5 پاور x بشي پلس 5 انټو 5 125 راځي که نه سوري 25 راځي صرف او 5 پاور ماینس x دی که نه 1 over 5 خیر دی مه لیکه داسې لیکلی شم 5 پاور x whole power minus 1 x into minus 1 minus x راځي که نه 126 او x power whole power minus 1 دی سوري نو x multiply بشي دې سره وکنه نو x multiply minus 1 minus x بشي زبردست انټسز لا ده پاور لا نو دې نه بعد بس شي y is equal to 5 power x بشي نو equation به موږ سره څه شي 5y plus 25 y power minus 1 بشي کنه is equal to 126 د دې په ځای زه داسې equation لیکلی شم دې ته ګوره ښه احتیاط وکړه کونته کې plus 25 1 over y لیکلی شم y مې لاندې راوسته که نه ولې دې ځای y لاندې خو 1 شته دی که نه چې هېڅ نشته is equal to 126 اوس ګوره د دې نه کم ټایپ equation جوړ شو ټایپ 2 کې چې مونږ کوم equations ویلو او ټایپ 3 کې بیا ورپسې سلوشن کوم هغه شان راغلو نو دا هغه شانتې دی که نه دی بالکل دی اوس وګوره دا ټول یو بل سره لینک دي چې د په مخ کې ځي نو شاید چې کوم کنسپټس تا ویلي نو هغه ورو ورو تا ته ریوایز کېږي دواړه سایډه به په څه ملټیپلای کړم 5 نه په وای یار ډینومینیټر نه به وای نه ختمې 25 بشي is equal to 126 into y بشي دې نه بعد به څه شي 5y square plus 25 دی minus 126 y is equal to 0 25 into 5 چې وکړو 125 ته راځي فیکټرایزیشن باندې ډېر آسان دی کولی شي که نه وی کوم زه څنګه به شي وایه زر زر 25 ته کوم او 25 multiply by ها 25 ضرب 25 نو 125 راځي 125 ته راغی بالکل ځان ته خیر لږ رینج کنو کنفیوژن به دې ذهن نه وځي 5y square بشي minus 126y بشي plus 25 equal to 0 بشي 25 او 5 په خپله کې ملټیپلای کو نو دې نه څه راځي 125 راځي اوس minus 126 داسې دو انسو ته سپلیټ کولی چې د هغې د ملټیپلیکیشن نه موږ سره 125 راځي او د ایډیشن نه 126 راځي نو هغه موږ سره 125 minus 1 دی داسې ده که نه ده 5y square minus 125y minus y plus 25 equal to 0 بشي دې کې څه کامن دي 5y کامن دی نو y minus 25 بشي minus 1 به تې کامن کړو نو دا بشي y minus 25 equal to 0 بشي either 5 minus 1 equal to 0 ما ډایرکټ دا سټیپ وکړه یا minus 25 equal to 0 y is equal to 1 over 5 y is equal to 25 y موږ سره د څه برابر سپوز کړو موږ د 5 پاور x مو سپوز کړو که نه چې y is equal to 5 پاور x نو دې ځای کې به 5 پاور x پوټ کړو نو دا به څه شي 5 چې پاس وخیږي نو 5 پاور minus 1 به شي که نه او دې ځای کې 5 سکویر به شي 5 پاور x is equal to 5 سکویر به شي نو x د څه برابر راغی یو کیس کې یو کې موږ سره د 2 راغی بلکې د -1 راغی نو دا خو ښه اوورویو خپل ځاني ته به پریکټس کې نو ستا به انشاءالله په دې باندې ذهن کولاو شي نن دپاره دا کافي دی انشاءالله نور به بیا بل درس کوو